السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو زم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو دا ویډیو د ټیون په باره کې ده او د هغه ټیون په باره کې ده کوم چې زیاتره ملګرو غوښتنه کړې وه چې عربیک ټیون به موږ څنګه جوړو. یعنی بعضې داسې نظمونه راشي چې هغې کې عربیک ټیون استعمال شوي وي او زیاتره ملګري دغه غوښتنه کوي چې موږ به عربیک ټیون څنګه استعمالو. نو د هغې دپاره ډېره اسانه طریقه ده. صرف او صرف بس دا ښایمه داسې اوس نه وایم چې دا زه په اډاپ اډیشن کورس دی یا اډاپ اډیشن شو نو دا ټیون دی دا په هر یو سافټویر کې کار کوي. نو په هغې کې دغه شان د ټیون تاسو جوړولی شئ. نو مینوالو که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ جرار ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنټۍ نشان باندې هم کلیک کړئ. که ویډیو مو خوښیږي نو بالکل لایک یې ضرور کړئ. مینوالو زه به ته پکې ریکارډنګ نشم کولی ځکه چې زما مایک فی الحال صرف د سکرین ریکارډنګ دپاره سلیکټ شوی دی. نو زه به تاسو ته ټیون چې کوم دی په هغې کې به هغه سیټ اپ وښیم چې څنګه سیټ اپ به موږ کوو په ټیون کې چې زموږ دپاره عربیک ټیون تیار شي. نو عربیک ټیون جوړېدو ډېر اسانه طریقه ده خو بیا هم زیاتره ملګرو ته پته نه وي د پته نه لګېدو د وجې نه هغې ته هغه شیز مشکل وي. ما مینوالو ټینور داسې کولو کو او ټینور چې کله کولو شي نو هغه دې حالات کې وي. نو تاسو چې کله عربیک ټیون ته دې اړوئ ټرای به پې تاسو خپله کوئ. زه به ته صرف او صرف طریقه وښایم او بیا پې تاسو خپله ټرای وکړئ. نو کتونکو کله چې تاسو دا کله داسې کولو شي نو تاسو به دې ځای کې دې سکیل ته راشئ. سکیل کې موږ په نورو ویډیوګانو کې میجر یا مینر سلیکټ کوو. ټیک شو تاسو به کتلی وي خو دې کې به تاسو لاړ شئ دا پارټس به کلیک کې دې خوا تاسو ته ښکاري چې په دې کال تاسو کلیک کو نو اوس په دې کې تاسو هر یو کی سلیکټ کوئ. کی چې دی هغه دا د سی سی هیش هر یو تاسو سلیکټ کولی شئ. چې دغه کله سلیکټ شو نو د دې خپل کیز دی چې تاسو کله ورکې نو تاسو ته به عربیک ټیون اټومیټیکلی جوړ شي. اوس هر یو نات هغه خپل کیز دی خو زه تاسو سمپل شانتې کم خیمه تاسو خپله په دغه باندې ټرای وکړئ انشاءالله چې څه ناڅه اواز به پې تاسو جوړولی شي. لکه هر چا ته تاسو ته به ښه معلومه وي چې د هر نات دپاره خپل خپل سکیل می ډیټیون می او ورسره چې کوم دی کیز هم وي. خو زه تاسو ته فی الحال په د یو باندې جوړومه که هر یو وي. اوس لکه ما ای سلیکټ کړی دلته کې ټیک شو نو دلته کې به تاسو دا ټول چې کوم دی ریمو چې کوم دی ریمو په دې کې به تاسو دا ټول چې کوم دی ډک کې خو زه چې کوم پکې پرېږدم هغه به تاسو هم پرېږدئ ځکه چې هغه شانتي یو طرز هم تیار شي. دې خوا ته ګورئ دې ځای کې 151 والا به تاسو پرېږدئ نو دې به د اواز داسې بره تاوخي او عربیک ټیون ته به یې لږ شانتې اړئ. نو ورپسې به تاسو لاندې راځئ دا ټول به تاسو فیل کې دا هغه زه طرز ته جوړم نور خبره نشته دی. دې کې داسې دا زه بې ترتیبه نه ډکوم چې بې ترتیبه ډکوم یو پرېږدم او نور ډکوم یو پرېږدم. دا داسې نه دا یو طرز ترتیب سره روان دی. اینه بغیر بیا ټیون چې دی هغه اوټ راځي صحیح نه وي. دې خو ته وګورئ ما پکې یو سیم پرېښوده خو دا نه چې صرف پکې زه کم سره هیش نه لګېدلی پرېږدم نه دې کې زه طرز ته برابروم نو هغه شانتې بیا جوړوم څنګه چې پیانو رول وي کارډس وي هغه شانتې دا هم تیاریږي. نو دا یو مینول ټیون هم دې ته ویلی شو چې دا یو مینول تیاریږي. زه به دې ته راځم او دا تاسو په هر ټیونر کې کولی شئ. کوم هر ټیونر مطلب دا دی تاسو پیچر کې هم کولی شئ که دې کې کوم ایډوانس راغلی دی یا دې کې کوم زاړه دي هغې کې هم دا تاسو کولی شئ. نو دا زه په نمبر اوس رکوم او ټرای به پې تاسو کوئ چې تاسو ته مخامخ کاري. زه کوشش دا وکړم چې دا ویډیو زوم کړم چې دا تاسو ته بالکل مخامخ کیږي چې ما دې کې څه سلیکټ که او څه مې پرېښودل. ښه جي کتونکو بس دا خو تقریبا تیار شو. اوس واپس یې کې سر ته ځمه که ما نه پکې څه غلطي شوې خو نه ده ای شو ای صحیح شو ښه بالکل صحیح تیار دی. نو دغه رنګې دا تیار شو. اوس بیا تاسو ریټیون سپیډ دی هغه یا تاسو لږ سیوا کوئ یا ډېر سیوا کوئ.
نو دا تاسو هم سیوا کمولی شئ. اوس به ما ریکارډینګ کړی وم تاسو ته پلی کړی هم خو زما فلحال مایک چې کوم دی هغه صرف سکرین ریکارډینګ ته روان دی. زما کوم وایس دی پکې ریکارډ کیږي او سافټویر چې دی نه کیږي. نو د دې د وجې نه زه د دې خبرې نه لږ مترسته شم او تاسو به په خپله ټرای کې صرف زما تاسو ته لار ښودلې چې تاسو دا څنګه جوړوئ. نو ډېره اسانه طریقه وه. دې نه بعد چې کوم دی تاسو په دې کې دا چینج کې نو دا چې کله موږ چینج کړو که نه نو په دې کې به څه چینجز راځي ګورئ ورته ښه. مثلا په دې کې ما ډي بي ولګول نو چینجز هماغه دي کوم چې ما کی سلیکټ کړي دي هماغه دي. خو لیکن تاسو ته اوس زه ای سلیکټ کوم که نه نو چې ای زه سلیکټ کړم نو تاسو به دې ته خپله سوچ وکړئ که نه خپله به تاسو ووینئ چې دې کې ما ای پرېښوده دې کې ما د ای هیش نه لاندې یو چې کوم دی 151 والا پورشن پرېښودو داسې بیا سی پرېښودو نو تاسو ته اسانه شو. او که زه په دې باندې اوس ډي کلیک کړم نو په ډي کې بیا دا بدل شي اټومیټیکلی بدل شي یا دا سلیکټ کړم نو تاسو کوئ. نو اوس ما په لومبي ځل کې ای سلیکټ کړی و نو بس ای سلیکټ شوه نو تاسو په دې باندې خپل سیټنګ سم کې کې به ای سلیکټ کې او لاندې به راشئ او بیا تاسو نعت نظم چې دی نو هغه ریکارډ کې او بیا جوړ کې نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې واقعي عربیک ټیون دی او که نه دی. نو مینوالو امید لرم چې دا ویډیو هم ستاسو خوښه شوي. او بل خبره زه دا غواړم چې تقریبا د جمعې په شپه کوم چې جمعرات ورځ وي نو د هغې په ماستون باندې به زه تاسو ته لایو راځم په یوټیوب باندې چې کوم قسم تاسو کوېسچن وي سوال وي هغه تاسو ما نه لایو کولی شئ او زه به د هغې بلکل لایو جواب در کوم چې څه قسم تاسو وي د آډیو په باره کې د یوټیوب په باره کې او که د هر څه په باره کې او که زما په ویډیوګانو کې داسې بعضې کسان پې نه پوهېږي نو هغې په باره کې به انشاءالله تاسو ته زه جواب در کوم. نو امید لرم چې تاسو به هغه ویډیو هم ګورئ. او بل خبره دا ده چې موږ په مخکې ویډیوګانو کې ویلي چې موږ د څه کورس شروع کړو د اف ایل سټوډیو یا میکسکراپ نو بلکل زه به اوس ګورم هفته خو تقریبا برابر شوې ده. زه به کمنټس ګورم چې کوم باندې کمنټس ډیر وي نو زه به هغه شروع کوم. خو بیا هم دغه څه مسلې نه لري کله چې یو کورس کمپلیټ کوم مطلب دی د میکسکراپ شو یا اف ایل ما کمپلیټ کړو د هغې نه بعد به ورسره بیا بل کوم. نو تر دې وخته پورې مالا د راروان ویډیو پورې